نوم مې فواد دی او دلته چې ودونه کېږي نو ډېر خوشحاله یو او نوم یې راله ولیکه او له راغلي وو مزمل پلازۍ له هلته مونږ ورته ویل ډېر غریبانان یو او نوم راله ولیکه نو بس دې نوم راله ولیکه. زه ډېر خوشحاله یم کور والا مې هم ډېر خوشحاله دي ټول خوشحاله دي او کار دیاړي کوو تورخم کې بس کله یو ځای کې دیاړي کوو کله بل ځای کې دیاړي کوو. په دې باندې اوس ډېره خرچه راغلې تقریبا لکو نه بره خرچه پرې راغلې د اسلم حاجي د طرف نه او په خپله مې وس نه و چې په خپله مې کړی وای. اسلم حاجي په باره کې اسلم حاجي چې دا کارونه کوي ښه کارونه کوي. اسلم حاجي لا کور آباد کړي چې هر چا داسې کارونه کوي ولا نور وسیله ورکړي چې ټول عمر همدغسې روان یو همدغسې کارونه کوي. ما نامه محمد علي زاشخیل نه تعلق ساتم او ما به تقریبا 24 سال بعد واده پروګرام و. رشته مو خو خیلو کې کړې ده او زه هم ډېر خوشحاله یم کور والا هم ډېر زیات خوشحاله بیا هم مور مو بس ډېره زیاته خوشحاله وه. موږ خو نامه شکونه الیاس حاجي لیکلې وه او بس تپوسونه یې کړي وو او د موږ خپل هم حالات معلوم دي. ما پلار هم بېسوری بیمار دی مزغو بیمار هم دی اوس کینسر بیمار هم دی. نن پروګرام په حوالې سره دا وایم چې زه څومره میډیا والې څومره د مېلمانې څومره باغې زه ټولو شکرګزار یم ډېره ډېر شکریه ادا کوم. مونږ دا کوم پروګرام چې روان کړی دا خو ما ډېر شینوارو ته ما شینوار یوې ته ارګنایزیشن جوړ کړی ما شینوار یو کېدو لپاره جوړ کړی. دا کوم پروګرام چې کړم زه خلکو ته یم شینواري تا ته پته شینواري ډېر کمزوري دي که نه نو دې لپاره هم کړی چې خلک دا سره وپېژنو او وایي دا سپرنګ صحابات خبرې چې مونږ ورته ویلې وینا کړی شي نو انشاءالله تعالی څو پورې زه ژوندی یم دا پروګرام به مونږ رواني او زیاتول کولم مونږ په لاس کې یو کوم ځکه چې بل څوک مونږ سره مرسته نه پکې کا ځکه کوم ملګري چې دلته را سره مرسته کوه خو پیسو مرسته ټوله ما خپله زه خپله کړم که شپږ ویشت ودونه کړم که 50 کړم که 30 کړم دا زه کړم خلک راشي دلته خلکو غم وکړه پکې چې مونږ به دومره ودونه وکړو هغه لاړه بس نو ښه په واګو سره بیا نه شي کړی هغه مونږ نه یو کم از کم وینا نه ده پکار داسې کار دا انشاءالله دا سلسله به روانه وي الله تاسو آباد او خوشحاله لري چې دلته راځئ او دغه زموږ پروګرام لا دوام ورکوئ او داسې مخکې رسي دا پروګرام.